یو سړی که مونځ ته ودرېږي او د مونځ په دوران کې د چپلې اچولي وي یا بوټان اچولي وي پیزار یې چولی وي نو آیا د پیزار سره مونځ کول جایز دي او که ناجایز دي؟ نو بالکل د پیزار سره مونځ کول څه دي؟ جایز دي. د هغې دپاره بیا خپل شرط شته. رسول الله مبارک نم څه دي؟ ثابت دي. صحابه کرامو نم ثابت دي. پیغمبر علیه السلام هم کله کله د پیزار به اچولو او مونځ یې ادا کړی دی. صحابو هم کله کله پیزار اچولو او مونځ یې څه دی؟ ادا کړی دی. خو په شرط دی چې پیزار پاک وي. که تا چپل یې اچولي وي، سپلی دې اچولي وي، بوټان دې اچولي وي او پاک وي، بالکل ګندګي پې نه وي، نو بالکل ته پکې څه دی؟ مونځ هم کولی شي او دغه شانتې د جنازې مونځ هم پکې کولی شي. کله کله د جنازې ته خلک ودرېږي، نو چې جنازې ته ودرېږي نو کله کله دا خلک داسې کوي یو پکې اواز وکړي ویله کوي سب بوټان او چپلې وغیره لرې کې، نو دا اواز نه دی کول پکار. بس چې د چا پیزار پاک دی بالکل په هغې کې څه دی؟ جنازه کولی شي، څه ګناه پکې نشته. او که په پیزار باندې ګندګي وي، پوه شوې، لاندې ورپسې څه ګندګي نښتې وي یا داسې دا سړی داسې د ګندګۍ ځایونو ته ډېر ځي او پیزار یې ګنده وي، نو بیا څه دی؟ بیا پیزار لر کول پکار دي. نو بیا به ځمکې ته وګورې، که ځمکه پاکه وي نو بالکل ته څه دی؟ بغیر پیزاره څه دی؟ بغیر چپلو بیا جنازه کولی شي. خو مونځ دوران کې که یو سړی مثال نوي چپلې وي او پاکې صفا وي، ګندګي پې نه وي، قاذورات پې نه وي، نو بالکل مونځ پکې څه دی؟ کول جایز دي.